یوه عظیمه ورځ مقرره کړې ده چې په هغې لسګونو نومونو باندې الله رب العالمین په خپل کتاب کې ذکر کړې ده. 50,000 کاله به د دې اوږدوالی وي چې تمام انسانیت سره به حساب او کتاب کولی کېږي. دا د عدل دپاره، دا د انصاف دپاره چې هر چا ته د هغې خپلو اعمالو بدله، هر چا ته د هغې بدو اعمالو سزاګانې ورکړی سي. خو مخکې د دې نه چې الله رب العالمین د انسانانو سره حساب او کتاب وکړي، د دې مسلمان د هر انسان په اعمالو باندې پروردګار عالم نه ګواهان پیش کوي، نه شاهدان پیش کوي. خو داسې شاهدان چې بعضې شاهدان د انسان عقل هم د هغې تصور نه کوي، دا ټول به په دې باندې ګواهي کوي. ای پروردګار عالمه، دغه عمل د انسان په خپل ژوند کې سرته رسولی دي. اولنۍ ګواه د انسان په اعمالو باندې د انسان اندامونه دي. الله رب العالمین فرمایي انسان به د قیامت په ورځ باندې انکار وکړي، الهه موږ دا عملونه په دنیا کې نه دي سرته رسولي. پروردګار عالم به دغه خوله، دغه دوه ګوتې ژبه چې انسان هغه څه چې زړه کې لري په دنیا کې د هغې اظهار کوي، دې باندې به مهر ووایي، دا خوله به وربنده وګرځوي. وتکلمنا ایدیهم، پروردګار عالم فرمایي چې د ده لاسونه به یې موږ سره خبرې شروع کړي. وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم، د انسان خپې به په ده باندې ګواهي شروع کړي، دا به تکلم خبرې شروع کړي، په دې باندې به ګواهي وکړي. دا اولنی زبردست ګواه د انسان په اعمالو باندې ده. دویم ګواه د انسان په اعمالو باندې ځمکه ده. انسان ته پروردګار عالم د هغې مرکوب، د هغې سپرلی په حیث باندې پیدا کړې ده. دا به د انسان په اعمالو باندې شاهدي ورکوي، ګواهي به ورکوي. الله رب العالمین فرمایي یومئذ تحدث اخبارها، په دې ورځ باندې به ځمکه اخبار بیانوي. د الله پیغمبر خپلو صحاباو نه پوښتنه کوي وما اخبارها، ای صحاباو تاسو ته معلومات کېږي د دغې ځمکې اخبار څه شی دي؟ هغې ټولو له علمي وښوی موږ ته معلومات نه کېږي. وایي د ځمکې اخبار دغه دي ان تشهد على كل عبد وآمة بما عمل على ظهرها عمل في يوم كذا، هر هغه څه چې انسان